درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې ډیر تازه مهم او لند خبرونه له موږ څخه ډیر په لنډو کې واورئ. ولسي جرګې په پارلماني چارو کې د دولت مخکینی وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ ته د هغه د غوره خدمتونو له کبله د ملت د ستر کور مډال ورکړ. د ولسي جرګې ادارې پلاوي په تیرو 12 لسیزو کې د فاروق وردګ خدمتونه او په تیرو 3 کلونو کې د ملي شورا په ځانګړي ډول د 18مې تقنني دورې او حکومت ترمنځ د ښې همغږۍ او کاري اړیکو د ټینګښت په برخه کې د نوموړي فعالیتونه ستایلي دي. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي طالبان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له حضوره پیسې ګټي. ورځپاڼې ویلي وو چې ټرمپ په افغانستان کې خپل سرې او عجولانه پریکړې کوي، خو ټرمپ وایي د هر ګام په پوره دقت پورته کوي. د ډونالډ ټرمپ په وینا ان طالبان هم د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه خوله نه دي او دوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له حضوره ډالر ګټي او ګټې کوي. طالبان وایي د هند په اړه هغه اعلامیه چې رسنیو خپره کړې او دوی ته منسوب شوې ده په طالبانو پورې اړه نه لري. رویټرز راپور ورکړی چې ګواکې طالبانو ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د ستونزو ډیروالی او دوام به د افغانستان د سولې پر بهیر منفي اغیز وکړي. ملي امنیت د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي داسې اسناد او شواهد لري چې ښیي په دې هیواد کې د داعش ډلې پاتې جنګیالي او طالبانو حقاني شبکې سره یو ځای او په همغږي فعالیت کوي. طالبانو د ملي امنیت دا ادعا رد کړې او وایي یادې ډلې په خپل افغانستان کې د داعش ریښې وروچې کړي دي. کورونا عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 581 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې دا په یو ورځ کې تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي. دغه وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په خپلو بېلابېلو لابراتوارونو کې ګڼ شمېر مشکوکې پیښې څېړلې دي چې 581 یې مثبتې وې. په دې سره په هیواد کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 2653 ته ورسېد. پاکستاني عسکر تیره شپه په بولان او کیت سیمه کې پر پاکستاني عسکرو 2 بریدونه شوي دي چې یو پاکستاني عسکر پکې وژل شوی. د پاکستان پوځ وایي د بولان په پیر غایب سیمه کې د پاکستاني عسکرو د FC ځواک د غزمې پر موټر چاودنه شوې ده چې 6 پاکستاني عسکر پکې وژل شوي دي. د دې برید پړه بلوچ یونایټډ وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. افغان سوله د یادو هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان پر اوسني وضعیت او د سولې په یو ګډ کانفرانس خبرې کړې دي. د یادو هیوادونو د ځانګړو استازو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د وروستي جوړجاړي هرکلی هم شوی ده. دوی هیله څرګنده کړې چې دغه جوړجاړی د بین الافغاني خبرو د پیل سبب شي. په زابل ولایت کې د یو ماین چاودنې 4 ملکیان وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان وایي چې پیښه تیره ورځ ناوخته د زابل ولایت په میزان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د په خبره ماین د طالبانو له لوري ځای پر ځای شوی و چې د ملکي وګړو پر ټونس ډوله موټر یې چاودنه کړې ده. ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د تیرې شپې سخت طوفان له کبله لږ تر لږه 10 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي بېګا ماښام د جلال آباد ښار 4مې ناحیې اړوند مجبور آباد سیمه کې د محمد آغا په نوم یو کس د کور چت پرېوتو پیښه کې 4 تنه ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیا نړیوال سازمان ته یو میاشت وخت ورکړی څو په دغه سازمان کې بنسټیز اصلاحات راولي، کنه له دغه سازمان سره به مرستې ودروي او پر غړیتوب یې له سره کتنه وکړي. د سکای نیوز د خبرې له مخې ټرمپ ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان د 2019 په ډسمبر کې د کورونا وایرس په اړه خپاره شوي راپورونه بابیزه ګڼلي دي. نوموړي ویلي د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره کړل چې له خلکو یې لاره ورکه کړله. درنو لیدونکو که چیرې مو ویډیو خوښه شوي نو ضروري لایک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهمو پیښو خبرونه او واقعو څخه ډېر ژر په لنډو کې خبر شئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.